غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د هڅک څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنه اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینوالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. روغتیا او سلامتیا مو له پاک څښتن نه غواړم. خوښ یم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د څنګه دوستان پیدا کړئ او پر نور نفوذ ولرئ کتاب له 18مې برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. قدرمن اوریدونکو، د کتاب دا برخه له دې ځایه پیلوو. خلک باید څه ډول بریالیتوب ته وهڅول شي. زما یو پخوانی ملګری پیټر بارلو نومیږي. ټول عمر یې په سرکس کې کار کړی و. ما په ډیر شوق لیدل چې پیټر به په څه ډول یو نوي سپي او بهاڼ د آس بچي ته روزنه ورکوله. کله به چې سپي ډیر کم څه زده کړل، ده به یې ډیر پر سر لاس راکشاوه. ناز به یې ورکړ او یوه ټوټه غوښه به یې ورکړه. دا کومه نوې طریقه نه ده. خلکو د پیړۍ په اوږدو کې د څارویو د روزنې لپاره همداسې کارونه کړي دي. زه حیران یم چې ولې موږ له همدې طریقې نه چې حیواناتو ته پرې زده کړه ورکول کیږي د انسانانو لپاره هم کار نه اخلو. ولې موږ د تشویق او ترغیب پر ځای نیوکه او ملامتول کوو. موږ باید ډیر کوچنی پرمختګ هم وستایو، ځکه چې دا به مقابل لوري ته الهام ورکړي چې په خپل کار کې نور اصلاحات هم راولي. ستاینه داسې ده لکه د ژمي لمر چې روح تازه کوي. موږ له ستاینې پرته زر پرمختګ نشو کولی، خو حاضر یو چې پر بل چا باندې له سړې نیوکې کار واخلو. موږ ډیر ځله زړه نازړه یو چې خپل یو همکار ته د لمر د وړانګو په شان توده ستاینه ورکړو. زه په خپله درته ویلی شم چې کله هم چا ستایلی یم، څنګه مې په ټول ژوند کې بدلون راغلی دی. په تاریخ کې داسې ډیرې بیلګې شته. د مثال په ډول ډیر کاله پخوا 11 کلن هلک چې د نیپلز په فابریکه کې کار کاوه غوښتل چې سندرغاړی شي، خو ښوونکي هغه نه ستایه. ته سندرې نشې ویلی، ته هیڅ آواز نه لرې، غږ دې داسې دی لکه د پلاستیکي پردې ټوټې چې باد وښوروي. خو د هغه مور چې یوه بېوزله بزګره وه، د هغه له غاړې به یې لاسونه تاو کړل او وبه یې ویل چې ته ډیر ښه سندرغاړی کیدی شې. هغې به تر ستاینې وروسته د ده په سندرو کې اصلاحات لیدل. هغه به کارځای ته په لوڅو پښو تله چې د ده د موسیقۍ د فیس لګښت برابر کړي. د هغې بزګرې مور ستایلو او هڅولو د هلک په ژوند کې بشپړ بدلون راوست. د هلک نوم اندریکو کروسو و. هغه د خپل وخت د اوپرا موسیقۍ له ډیرو نوموتو سندرغاړو څخه شو. بل مثال، د 19مې پیړۍ په سر کې په لندن کې یو ځوان غوښتل چې لیکوال شي، خو داسې ښکارېده چې هر شي د ده مخه ډپ کړې وه. هغه ونه شوی کولی چې تر 4 کالو زیات ښوونځی ولولي. پلار یې له دې امله بندي و چې خپل پور یې نشوی ادا کولی. دې هلک ته معلومه وه چې لوږه څومره سخته ده. بالاخره ورته په یوه تحویل خانه کې چې له موږکو ډکه وه کار پیدا شو. کار دا و چې پر بوتلونو به یې لیبلونه سریښول. د شپې به له 2 نورو بېوزلو سره د بام تر آهنپوښ لاندې ویده کېده. پر ځان یې ډېر کم باور درلود. یوه شپه د ده لپاره چې څوک یې ونه ګوري او پرې ونه خاندي، د ده د یو کتاب لپاره نوټونه لیکلي وو. هغه یې مطبعې ته په پوسته کې ولیږل. بالاخره داسې ورځ راورسېده چې د ده یو کتاب د چاپولو لپاره قبول شو. که څه هم ده ته یوه پیسه هم د کتاب د چاپ له امله نه وه ورکړل شوې، خو یو سرمحرر د ده د کتاب ستاینه کړې وه. یوازې همدغه شخص د ده وړتیا پېژندلې وه. دی دومره خوشحاله شوی و چې د لندن په کوڅو کې بې له دې چې پوه شي چیرته روان دی، منډې وهلې او له ډېرې خوشحالۍ یې ژړل. دغې ستاینې او د ده د وړتیا پېژندنې چې د ده له یو داستان څخه شوې وه، د هغه ټول ژوند ته بدلون ورکړ. ځکه که هغه ستاینه نه وای نو ده به ټول عمر په همغه تحویل خانه کې چې هرې خواته یې موږکانو منډې وهلې تیر کړی و. ښایي د دې هلک نوم به مو اورېدلی وي. هغه چارلز ډیګنز نومیده. یو بل هلک هم په لندن کې د یو دفتر د کتاب له لارې د خپل ژوند لګښت ترلاسه کاوه. هغه به سهار 5 بجې له خوبه پاڅېده.
لومړی به یې دفتر جارو کاوه او بیا به یې 14 ساعته کار کاوه. د هغه دا کار هیڅ نه خوښېده. 2 کاله وروسته داسې برید ته راورسېده چې نه یې غوښتل د دې دفتر په لور ورشي. یو سهار پرته له دې چې سبانارۍ وکړي 15 میله په پښو د خپلې مور د لیدو لپاره ولاړ. هغه وژړل او مور ته قسم وکړ چې که بیا یې دې کار ته ولیږي ځان وژنه به وکړي. بیا یې د ښوونځي سرښوونکي ته لیک واستاوه او ورته ویې لیکل چې زړه یې مات شوی او نه غواړي چې نور ژوند وکړي. سرښوونکي هغه وستایي او ډاډ یې ورکړ چې دی ډېر ذکي او هوښیار هلک دی. ورته ویې ویل چې راشي او د ښوونکي دنده پر غاړه واخلي. د سرښوونکي ستاینو او هڅونو د ژوند بدل کړ او د انګلیسي ادبیاتو په تاریخ کې بدلون راوست. دې هلک بیا ډېر ناولونه ولیکل چې هر یو به ډېر ژر پلورل کېده. هغه د خپل قلم په وسیله $1 میلیون وګټل. ښایي تاسو یې نوم اورېدلی وي. H.G. ویلز. ستایل او هڅول د نیوکې پر ځای زموږ د عصر د کار بنسټ جوړوي. زموږ د وخت یو ډیر لوی ارواپوه BF سکینر دی نوموړي ارواپوه پر څارویو او انسانانو تجربې کړي او ورته معلومه شوې کله چې نیوکه ډیره لږه وي او پر ستایلو ټینګار وشي د خلکو کارونه نور هم زیاتیږي او بد کارونه یې داسې رژیږي لکه له یو ګل نه چې پاڼې په تویېدو شي. د امریکې د شمالي کارولینیا جان رینګلز په له خپلو اولادونو سره له غوسې کار اخیست. په ډیرو کورنیو کې مور او پلار پر ماشومانو غوسه کیږي او په لوړ غږ خپل غوسه ښیي. دا اوس ثابته شوې چې په داسې رویه ماشومان ډیر نه اصلاح کیږي او نه د مور او پلار په رویه کې اصلاحات راځي. دا وضع په همدې ډول دوام کوي. ښاغلي رینګلز په له هغه تخنیک نه چې زموږ په کورس کې زده کړی وو استفاده وکړه. هغه وایي موږ پریکړه وکړه چې د تېروتنې موندنې او ملامتۍ پر ځای له تشویق او ستاینې کار واخلو. اسانه هم نه وه ځکه هغه څه چې مو لیدل ټول منفي وو. نو ستونزمنه وه داسې څه پیدا کړو چې مثبت وي. په لومړیو 2 ورځو کې موږ هغه څه چې دوی به یې خواشیني کول پیدا او له منځه وړل. له دې سره د دوی ځینې نورې نیمګړتیاوې هم په ورکېدو شوې. هغوی پیل وکړ پر هغه ستاینه یې خبرې کولې چې موږ دوی ته ورکوله. موږ د داسې رویې په بدلون کې حیران وو خو ډېر دوام یې ونه کړ. هغه نورم چې بالاخره ټینګ شو تر پخوانۍ وضع ډېر ښه وو. ضرور نه وه چې موږ د پخوا په شان عکس العمل ښودلی وای ځکه ماشومانو به د اکثره منفي کړنو پر ځای مثبت کارونه کول. دا د هغې ډېرې کمې ستاینې پایله وه چې نیوکې او تېروتنې ته د ګوتنیونې پر ځای مو له ماشومانو سره ترې کار واخیست. داسې رویه د نورو کارونو لپاره هم ښه پایله ورکوي. کیت روپر د کالیفورنیا د ووټلند هیلز اوسیدونکی له همدې اصولو څخه په خپله کمپنۍ کې کار اخیست. ځینې چاپي مواد د مطبعې ته چې په خورا لوړه کچه ترتیب شوي وو راتلل. هغه ناشر چې له ده سره یې نوی کار پیل کړی وو ورته ستونزمنه وه چې هلته ځان عیار کړي. هغه مدیر د ده له رویې ناهیلی وو او نه یې غوښتل چې د ده قرارداد تمدید کړي. کله چې ښاغلی روپر له دې پیښې خبر شو په خپله مطبعې ته ولاړ او له دې ځوان سره یې 2 په 2 خبرې وکړې. ورته ویې ویل دی د هغه له وروستي کار څخه چې تصریف کړی دی ډیر خوښ دی او ورته یې زیاته کړه چې د ده کار د لوړې درجې د زیار پایله ده او په کمپنۍ کې د ده موقف ډیر مهم دی. تاسو څه فکر کوئ چې داسې ستایلو د دې ځوان په رویه کې د کمپنۍ لپاره تغییر راوست؟ هو په څو ورځو کې د ده په کار کې اساسي بدلون راغی. هغه خپلو همکارانو ته وویل چې د کمپنۍ له مشر سره په خبرو کې ورته څرګنده شوه چې د ده کار یې څومره خوښ کړی دی. تر هغې ورځې را په دې خوا د دې کمپنۍ یو وفادار او کار ته ژمن شخص پاتې شو. هغه څه چې ښاغلي روپر له دې ځوان سره پرې خبرې وکړې چاپلوسي یا غوړمالي نه وه چې ورته ویې ویل ستا کار ډېر ښه دی. هغه یوازې ورته وویل چې د ده کار د لوړې سویې دی ځکه چې هغه د دې ځوان د لاسته راوړنې یوازې یوه برخه جلا او خبرې یې پرې وکړې، نه دا چې په عمومي ډول یې ورته غوړمالي کړې وای. د هغه ستاینه د دې ورځې لپاره له معنا نه ډکه وه. هر څوک غواړي چې وستایل شي، خو کله چې ستایل د یوې خاصې برخې لپاره وي نو ستایونکي ته څرګندېږي چې له زړه نه ورسره خبرې کیږي. دا داسې نه ده چې د مثال په ډول یوازې د داسې شخص د روغتیا د ښه والي لپاره وشي. موږ ټول چې هر څوک نمانځل ډیر خوښوو او هر څه مو چې له لاسه کیږي کوو یې چې زموږ دا ډول شناخت وشي. هیڅوک هم غوړمالي او داسې درناوی چې واقعي نبي نه خوښوي. غواړم تکرار یې کړم، هغه اصول چې په دې کتاب کې ښودل شوي که په اخلاص سره وي هرومرو به پایله ورکړي. زما مطلب دا نه دی چې له چل او چم نه کار واخلو. زما موخه د ژوند د روي یوه نوې لاره ده.
که په خلکو کې پر تغییر راوستلو خبرې کوو که موږ له هغو خلکو سره چې کار کوو او دوی له هغو پټو خزانو چې دوی لري خبرې کړو له دوی سره د رویې تر تغییره هم ډیر څه کوو ځکه چې موږ په هغوی کې اساسي تغییر راولو. مبالغه ده. نو د ویلم جیمز دې خبرو ته غوږ شئ. دا فیلسوف او د امریکې ډیر مشهور ارواپوه و. هغه وایي ځانونه له هغه څه سره پرتله کړئ چې پخوا وایي موږ نیمایي ویښ یو. موږ د خپلو فزیکي او ذهني وړتیاو له کوچنۍ برخې نه استفاده کوو. دا رښتیا ده چې په عمومي ډول انسان د خپل محدودیت په دننه کې ژوند کوي. هغه ځینې وړتیاوې لري خو نشي کولی چې د خپل پرمختګ لپاره ترې استفاده وکړي. هو ته چې دغه جملې لولې داسې وړتیاوې لري چې د عادت له مخې ترې استفاده نه کوي. یوه جادوګره وړتیا چې په تا کې شته دا ده چې نور وهڅوي چې د څه ډول وړتیا امکانات لري. هغه وړتیاوې چې تر نیوکې لاندې وي که تشویق کړی شي د ګل په شان غوړېږي. د ده لپاره چې د خلکو یو معاصر مشر شي. شپږم اصل: خوالی تشویق کړئ او هر پرمختګ وستایئ. خلک د زړه له تله تشویق کړئ او تل په ستاینه کې ځان مه کوئ. شکسپیر وایي سپي ته ښه نوم ورکړئ. له داسې کس سره به څه وکړئ چې ښه کار کوونکی وي خو داسې کار درته وسپاري چې هیڅ لیاقت پکې نه لیدل کیږي. سړی کولی شي هغه له کاره منفعه کړي خو اصلي ستونزه به حل شوې نه وي. کیدای شي چې ملامت وګڼل شي خو پرته له دې چې د هغه کرکه او خوابدي راپورته کړي بله ګټه به ونه لري. هنري هینک په انډیانا کې د بیل په نامه د لاریو ترمیم خونه درلوده. داسې ترمیم کاری به یې کوله چې د منلو نه وه خو ښاغلي هینک هغه د شړلو او ویرولو پر ځای خپل دفتر ته راوغوښت چې دوه په دوه خبرې ورسره وکړي. هغه ورته وویل بیل ته ډیر ښه مستري یې او په دې برخه کې دې ډیر کاله کار کړی دی. ډیر موټر دې د هغو د خاوندانو په غوښتنه ښه جوړ کړي دي خو په دې وروستیو کې موږ ته ستا د کار په اړه یو لړ شکایتونه شوي او نیوکې راغلي دي. ته په هر کار ډیر وخت نیسي او کار هم په ښه ډول سرته نه رسوي. دا چې تا د یو مستري په توګه ډیر ښه خدمت کړی زه پوهېدم چې ته به مایوسه یې چې ستا د اوسني کار په اړه خوشحاله نه یم خو غواړم چې زما او ستا په تفاهم دې په کارو کې اصلاحات راشي. بیل ځواب ورکړ. هغه پر دې نه پوهېده چې د کار کچه یې ټیټه شوې او په خپلو کارونو کې وروسته پاتې راغلی دی خو خپل امیر ته یې وویل چې دغه کارونه چې په دې وروستیو کې ماته راسپارل کېږي زما له پوهې او تجربې بهر دي خو زه به زیار وباسم چې په راتلونکي کې په دې کارونو کې اصلاحات راولم. آیا د رښتیا همداسې وکړل؟ پرته له شکه چې د همداسې وکړل. یو ځل بیا تیز او په خپل کار کې ماهر مستري شو. د هغه د پخواني شهرت په یادولو چې ښاغلي هینک پرې اعتراف وکړ څنګه ممکنه وه چې دی به بیا زیار ونه باسي چې په خپلو کارونو کې اصلاحات رانولي. سمویل واکلین چې د بالډوین د ماشین آلاتو رئیس و وایي که تاسې د یو منځني استعداد کس ته احترام ولرئ نو باید ورته وښیئ چې هغه تاسو ته د کومې وړتیا له مخې محترم دی. لنډه دا چې که غواړئ څوک په یوه لاره کې چې مسلک یې دی وستایئ نو په هغه څه کې چې وړتیا لري ورته وښیئ چې توانایي یې څومره زیاته ده. د هغې استعداد به نور هم وځلیږي. شکسپیر وایي داسې فضیلت که موجود هم نه وي تاسو یې فرض کړئ چې شته دی. دا ښه کار هم دی چې سړی له ځانه سره فرض کړي که نور خلک پاک لمن یا تقوا ونه لري په هغوی کې هرومرو څه شته چې هغه تقویه کړئ. د هغوی داسې ستاینه وکړئ چې اړ شي د خپل شهرت له امله همغه کچه وساتي. جارجت لبلنګ په خپل کتاب زما ژوند له میټرلینګ سره کې د یوې بلجیمي سنټریلا خارق العاده تغییر تشریح کوي. هغه لیکلي یوې خادمې پیغلې له نږدې هوټل نه ډوډۍ راته راوړه. د هغې نوم ماریلوخي منځونکې ایښودل شوی و. دا ځکه چې هغې خپل کار په پخلنځي کې پیل کړی و. هغه د یوې غټې بلا په شان وه. سترګې یې کږې وې. زنګنونه یې هم کاږه وو او ډېره ډنګره وه. یوه ورځ چې زما د مکروني پیشقا په لاس کې و ورته ومې ویل ماري ته نه پوهېږې چې ستا په وجود کې څومره خزانې شته دي؟ هغه چې روږدې شوې وه چې خپل احساسات ونه ښیي څو شېبې صبر وکړ او ویې نه غوښتل داسې څه ترسره کړي چې د غټ تاوان سبب ورته وګرځي. وروسته تر دې چې زما پیشقاب یې پر میز کېښود آه یې وایست او ویې ویل مېرمنې ما کله هم داسې فکر نه کاوه. هغې پر خپلو ځینو وړتیاوو شک نه درلود خو یوه پوښتنه یې هم نشوی کولی. هغه بیرته پخلنځي ته ولاړه او پر خپل کار بوخته شوه. هغې جسمي نیمګړتیاوې درلودې خو هیچا هم ملنډې نه پرې وهلې.
تر هغې ورځې وروسته نورو لږ پام ورته کاوه، خو تر ټولو زیات بدلون په خپله په متواضع ماري کې راغی. هغه ډاډه شوه چې حیرانوونکي استعدادونه لري. نو تر هغه وروسته یې خپل مخ او ځان ته پام وکړ څو د دې سادګي پټه وساتل شي. 2 میاشتې وروسته یې د خپل اشپز د تره له زوی سره له واده نه خلک خبر کړل. هغې له ما مننه وکړه. د دې لنډې جملې چې زه به یوه میرمن شم د هغې په ژوند کې ډیر لوی بدلون راوست. جارجټ لبلنګ لوښي مینځونکي ماري ته په خپل ناول کې داسې شهرت ورکړ چې هغه پرې متاثره شوه او هغه شهرت د دې ژوند ته نور بدلون هم ورکړ. بل پارکر په فلوریډا کې د خوراکي توکو د یوې کمپنۍ استازی و. ډیر خوشحاله و چې کمپنۍ د تولید نوې سلسله پیل کړې وه، خو کله چې د خوړو یو بل مارکیټ له هغه سره ونه منله چې د مالونه په خپلو دوکانونو کې کیږدي، ناهیلی شو. بل چې ډیره مایوسي ورته پیدا شوه، مخکې تر دې چې کور ته ولاړ شي بیرته هغې مغازې ته ورغی او د مغازې څښتن ته یې وویل: جک، کله چې زه نن سهار له تاسو نه رخصت شوم، تا ته مې د خپلو نوو خوراکي توکو په اړه بشپړ معلومات درنه کړل. ډیر به خوښ شم که ته ما ته وخت راکړې چې د هغه څه په اړه معلومات درکړم چې رانه پاتې شوي وو. زه له دې نه ډیر خوښ یم چې هر چا ته وخت ورکوي چې در سره وګوري، او زه پوهیږم چې تاسو به د سمو معلوماتو پر اساس خپل فکر ته بدلون ورکړئ. آیا جک کولای شوی چې دته د نورو خبرو کولو موقع ورنه کړي؟ نه، ځکه ده ورته وویل چې دی په څه سبب دومره شهرت لري. ډاکټر مارټین فټسوهو د ایرلینډ په ډبلین ښار کې د غاښو ډاکټر و. یو سهار د هغې بې مشتري شوک ورکړ چې ورته ویې ویل چې دغه ګیلاس چې ماخلو پرې کنګل کړه پاک نه و. سمه ده چې هغه له همدې ګیلاس نه اوبه هم څښلې وې، خو په یوه معاینه خانه کې هیڅوک داسې فکر نه کوي چې له یو مستعمل شي نه به بیا کار واخیستل شي. کله چې هغه ولاړ، ډاکټر فټسو خپل دفتر ته ولاړ چې پر جیټ هغه ښځه چې د دفتر به یې پاکاوه ته یو لیک ولیکي: زما ګرانې برجیټ، زه تا ډیره نه وینم، غواړم مننه درنه وکړم چې څنګه دا دفتر پاک او سوتره ساتې، خو زه باید درته ووایم چې په اونۍ کې 2 وارې 2 ساعته کار ستا لپاره ډیر کم دی. کولی شي نیم ساعت نور هم پرې زیات کړې، څو د هغو شیانو لپاره نور وخت هم پیدا کړي چې پاکولو ته یې وخت وي، لکه د کاغذي ګیلاسونو د ایښودلو ځای او نور. زه به د دغه نیم ساعت کار پیسې هم درکوم. سبا چې دفتر ته ولاړم، میز مې د هندارې په شان پاک شوی و، چوکۍ هم همداسې وه. کله چې د ناروغانو کتنځي ته ولاړم، ومې لیدل چې هر څه ځلېدل او هغه فلزي قالب چې کاغذي پیالې به هم پکې نیول کېدې ځلا کوله. ما په خپل لیک کې خپلې خادمې ته داسې شهرت ورکړی و چې هغه مجبوره وه په همغه کچه د خپل کار نظافت وساتي، او تر ټولو تیرو کارو یې پاکي او صفایي زیاته شوه. نو پوښتنه دا ده چې څومره اضافي وخت یې اړتیا درلوده. په حقیقت کې د هغې هماغه 2 ساعته کافي و. خو یو ډیر پخوانی متل دی چې وایي که یو سپي ته بد نوم ورکړې، مجبور به شي چې هغه غرغره کړي، خو که ښه نوم ورکړې، وبه ګورې چې پایله به یې څه وي. میرمن روت هاپکینز د نیویارک په بروکلین کې 4مو ټولګیو ته تدریس کاوه. د هغې شوق او عزم د حاضرۍ تر لیدو وروسته په اندېښنه بدل شو، ځکه سږ کال یې په شاګردانو کې ټامي هم و چې په ښوونځي کې په ډیر بد نامو مشهور و. تیر کال به د هغه ښوونکي نورو ښوونکو او د ښوونځي مدیر ته تل له هغه نه شکایت کاوه، دا ځکه چې هغه به هر وخت خنډونه پیدا کول. په ټولګي کې به یې هیڅ ډیسپلین نه مراعاتاوه، له هلکانو سره به یې جنګونه کول او نجونې به یې ځورولې. دا هلک چې څومره لوی ده هغومره بېباکه کېده. د هغه یوازینۍ ښه ځانګړنه دا وه چې په ډیر صورت به یې کتاب لوست او کورنۍ دنده به یې ښه ترسره کوله. میرمن هاکینز پریکړه وکړه چې د ټامي ټی ستونزه فورا له هغه سره مخامخ حل کړي. نو کله چې خپل نوي ټولګي ته ښه راغلاست وایي، هر زده کوونکي ته یې یو بیل څه لرل. روز ډېرې ښکلې جامې دې اغوستې. الیستا، ما اورېدلي دي چې ته ډېر ښه سم کار کولی شې. کله چې ټامي ټي ته راغله، د هغه سترګو ته یې وکتل او ویې ویل: ټامي، زه پوهیږم چې ته یو رهبر یې. زه غواړم را سره مرسته وکړې چې سږکال دغه 4م ټولګی نورو ته د یو بهترین ټولګي په توګه ور وپېژنو. هغې د سیمیستر په 2 لومړیو ورځو کې هره ورځ د ټامي همداسې صفتونه وکړل، او هره ورځ به یې چې څه کول ستایلو به یې. داسې شهرت چې هغې ټامي ته ورکړ، ان یو 9 کلن شاګرد هم نشوی کولی چې دغه ښوونکي په خپلو موخو کې مایوسه کړي. که تاسو غواړئ چې د مشرتابه په رول کې بریالي واوسئ او د نورو په خوی او عادت کې بدلون راولئ، نو ومثل بل چاته داسې ښه شهرت ورکړي چې هغه شهرت په همغه کچه وساتي.
قدرمن اوریدونکو د نن د خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای پامان.